ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د ننګرهار عدلي ریاست د انسجام امریت له لوري د جلال آباد ښار نهمې ناحیې اړوند د معاملاتو لارښوونې دفترونو مسؤلینو ته د یو روزنیز ورکشاپ په ترڅ کې د اړوند شغل پورې مربوط اصول، مسؤلیتونه او لارښوونې وړاندې شوې. ننګرهار کې د روغتیايي علومو د انسټیټوټونو نږدې 15,000 فارغانو د اګزیټ ازموینه ورکړه. د ازموینې عمومي ادارې د جمعې په ورځ وویل په ننګرهار ولایت کې د روغتیايي علومو د انسټیټوټونو د نږدې 15,000 فارغانو څخه د اګزیټ ازموینه واخیسته. د ننګرهار اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو دفتر مسؤلینو له لوري د بېسود ولسوالۍ مقام یو شمېر کارکوونکو ته د عملیاتي پلان جوړولو او تطبیق په موخه 3 ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو